راشد خان له بېګا لوبې ولې وویستل شو په اړه یې ګلبدین نایب داسې وایي. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست یم. او که زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. اکثره مینوال راته میسج او کومنټونه کړي چې راشد خان صحت اوس څنګه ده. په دې اړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نایب وایي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګوګلي ماسټر راشد خان ارمان د نیوزیلینډ سره د لوبې پر مهال ژوبل شو. اوس ښه دی. 20 کلن راشد ارمان د نړۍ یو تر ټولو غوره او بهترینه بالر دی چې د برطانیې په ټام 10 لوبغاړي کې د نیوزیلینډ سره سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټینګ یې کاوه او د نیوزیلینډي لیګ فارګوس بالر له خوا په سر وویشتل شو. ګلبدین وایي اوس راشد روغ رمټ دی، په راتلونکو لوبو کې به د افغانستان لپاره ولوبېږي او د افغانستان استازولي به کوي. راشد د ډاکټرانو په مشوره له میدان څخه ووته او په راتلونکو لوبو کې به خپلو لوبو ته ادامه ورکړي. نو ملګرو، هیڅ خبره نشته، بس خپلې ملي لوبډلې ته دعاګانې کوئ چې په راتلونکو لوبو کې ښه وځلیږي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.